پاکستاني چارواکي وایي هند له افغان خاورې پاکستان ته ترهګر ور اړوي. پاکستان له افغان وسلوالو څخه د ملاتړ د منلو پر ځای ادعا وکړه چې خاورې ته ترهګر ور راوړي. پاکستان د دې پر ځای چې ومني هیواد یې په وروستیو میاشتو کې له افغان وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ کوي، ادعا یې وکړه چې نور هیوادونه د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر خلاف کار اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د افغان حکومت لخوا خپاره کړي شواهد ښیي چې یوازې په وروستیو څو اونیو کې د لسګونو وژل شویو پاکستاني اتباعو مړي پاکستان ته ور اړول شوي دي. محمد په خپله وینا کې په هندوستان تور پورې کړی چې خپل وګړي افغانستان ته د کار په پلمه راستوي، خو هغوی ته په پټه دنده ورکول شوې ده چې ترهګر پاکستان ته واړوي. که څه هم محمد یوسف د دې ادعا په هکله کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو ټینګار یې کړی دی چې د هند دا کار اسلام آباد ته د منلو نه دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دغه راز د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې طالبان په زور واک ته ورسیږي نو د دغه غبرګون به څه وي. وی ویل دوی په دې هکله د نړیوالې ټولنې تر غبرګون مخکې څه نشي ویلی. تازه د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د طالبانو په وروستي څرګندونو چې ویلي دي تر هغه چې ولسمشر غني په واک کې وي دوی به جګړه جاري ساتي، غبرګون یې ښودلی دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان حکومت د امریکا ملاتړ له ځان سره لري او طالبان ته پکار ده چې د جګړې لارې نه بلکې د سولې او مذاکراتو پر مټ واک ته د رسیدو لارې چارې ولټوي. پاکستان دا ادعا په داسې حال کې کړې ده چې بې شمېره شواهد ښیي چې پاکستان له څو لسیزو راهیسې د افغانستان د مرکزي حکومتونو پر ضد وسلوال جنګیالي روزي او وخت پر وخت ورسره خپل اتباع هم مرګلي کوي چې افغانان پرې ووژني او د افغانستان بیخ بناوې پرې ړنګې کړي.